او زمونږ داسې ځوانانو ته او داسې مؤمنانو ته ضرورت دی چې هغوی دا تپوس کوي چې د مشرانو سره که موږ ښه کوو الله موږ له څه راکړي زموږ پې زړه سوځي او یو هغه دي نن سبا چې مشرانو پورې مذاق کوي مسخرې کوي ټوکې کوي ویډیوګانې ته کوي چې دا ویډیو مشهوره شي د ده پاڼه وچلېږي ده ته پیسې په دې ویډیو باندې ډېر راشي نو یو سپین ږیری هغه به راونیسي د هغه بېعزتي به کوي به پورې به خاندي هغه پورې عقل یې کمزوری شوی مخکې ورځو کې یو ویډیو مې کته یو ملګري راته رالېږلی ما ته اکثر دا ملګري عجیبه ویډیو ویني چې راویلېږي ما ته ته پته چې دی به بیا څه بحث به کوي نو هغه یو سپین ږیری دی او دا هلکان یو څو ته ګیر چاپېره دا ټوپۍ ته ګزاري راګزاري او ویډیو ته کوي نه هغه غریب خپله ټوپۍ راوړي په سر یې کوي چې بیا ګزار کوي بیا راوړي بیا کوي یعنې بس خبرې خو د کولو نه وي سړی مخامخ چاته نه کوي خو لکه سترګو نه مې اوښکې لاړې ورب الکعبه او خپل مشران راته ټول رامخې ته شو او ما چې څنګه یو سپین ږیری ته د هغه د ټوپۍ ټوپۍ د عزت نښه ده ټوپۍ پټکې دا ډېره د عزت یو نښه حسابېږي کله سړی تاسو خیال کړی که چا نه بخښنه غواړي معافي غواړي روغه کي جرګه کي دا خو هغه خلک به پوهېږي چې هغه درانه مؤمنان وي سپک خلک په دې څه پوهېږي ټوپۍ د سر نه وباسي کېږي زموږ دا خبره به وي منې دا ټوپۍ کوزول د سر نه دا د یو غټ کار وکړو نو د سپین ږیري نه ټوپۍ ګزاره او بیا خاند او ټوغې کوه او بیا دا خو دي بے ادبه او بېهوده خلک خو چې څوک دا ویډیو ګوري او د دې نه مزه اخلي د هغوی په باره کې څه او څوک په دې راضي دی چې د هغه د مشر سره دې دا کار وشي د هغه د مشر د سر نه دې څوک ټوپۍ ګزار کړي ورب الکعبه موږ خو په دې نه یو راضي چې زموږ مشر چاته لاس نیسي مخکې کړي د سلام دپاره او هغه ته لاس راکاږي موږ په دې نه یو راضي پاتې راځه چې زموږ د مشر د سر نه یې څوک ټوپۍ ګزار کړي او بیا دې د هغه نه ویډیو کوي او خاندي دي او مذاق ته جوړ کړي دا د نن سبا زمانه ده یو ویډیو ډېره مخکې ما لیدلی و چې د پنجاب طرف ته دا پښتانه وو دا چې ما ته یو ټوپۍ وه نو هغوی داسې چل کوو بعض هلکان را جمع شوي ویډیو کوله یو سپین ږیري یو په سکوټر ناست دی نو دې سپین ږیري ته وایي راځه چې دې ورسوو نو چې هغه سپین ږیری په سکوټر کښېني دی د سکوټر روان کړي هغه راولېږي نو بیا ټول د خندا شنه شي کم تربیت د دوی مور پلار کړی دی چې دا کار کوي یو مشر داسې بې قدري کول یو سپین ږیري داسې بې قدري کول رسول صلی الله علیه وسلم به مجاهدینو ته ویل صحابه کرامو ته وایي چې لاړ شئ نو په جنګ کې به ماشومانان نه وژنئ زنانه به نه وژنئ او د هغوی سپین ږیري به نه وژنئ د کافر سپین ږیری به په جهاد کې نه وژنئ د کافر او ته د یو مسلمان سپین ږیري بې ادبي او سپکاوی کې صرف دې دپاره چې ویډیو وچلېږي مشکل زموږ په دې معاشره کې څه دی یو سړی که مشهورېږي خو زموږ د لاسه مشهورېږي که نه هسې خو څوک نشي مشهورېدی که داسې قسمه خلک چا مشهور کړي موږ مشهور کړي که که موږ د ده دا ویډیو نه کتې که موږ دته نصیحت کړی وی که موږ دته قار شوی وی نو خو چا به دا کار نه کړی چې خلکو وایي زموږ معاشره درنه معاشره ده کې دا ویډیوګانې نه چلېږي